السلام علیکم دوستانو، زه یم زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یو نوي ویډیو سره. دوستانو، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې دا هارډ ډسکونه ایښي دي، دا کټان دي د تلویزیونو، د کمپیوټر، د وي سي آر ډیویډیانو، د دې شیانو کوم شیان چې تر ماډل تېر سوي یا زاړه شیان دي کباړ سوي له هغو څخه کټان ایستل سوي دا دې پراته دي. تاسو ته ښکارېږي دا ډېر زیات کټان پراته دي. دا ټول دا مرکز ده، دلته دا سامانونه راوړل کېږي چې کوم تر وخت تېر شیان دي، لکه دا تاسو ته چې ښکاري دا بنډل چې ایښی دا ګیمونه دي، دا بنډل راوړل کېږي. دا سړی چې ول دا یو استاد ده، دا ویش باډر ده، په باډر کې دا شیان کباړ کېږي او بیرته له دې شیانو چې دا کټان یو خوا ځان ته کېږي دا خرڅېږي، او دغه وړه پرزه چې ځینې لرې کېږي لکه دا ایسیګان دا شیان چې دي په دې کې سرو زرو، سپین زرو، مسو دا شیان ټول ځان ته کېږي. کوم شیان چې دا ټول ځان ته کېږي بیا وروسته دا یو ماشین یې لاسي جوړ کړی، یوه شمسي ورته ایښې ده او یو دانه موټر ورته ایښی ده. دا یو رقم ته چیلای غوندې جوړ کړی ده چې منځ کې اور بلیږي، ګاز ډبه ورته وښودل سوې، دا یو موټر ورته ایښی ده. دا طریقه او جوړښت یې تاسو ته ښکاري، په دې طریقه سره جوړښت یې سوی ده. دا ګوره تاسو ته ښکاري دا وړې سیګانې دا په لاس باندې لرې کول ډېر په تکلیف سره ده. نو دا سیګان پخپله دا په ماشین کې کټان اچولي دي، په ماشین کې اور بلیږي، ګرموالی ورکول کېږي. دا سیګان خپله ځینې لویږي، تر دا ماشین غارونه لري، تر هغو څخه دا پرزه وړه پرزه ټوله ځینې تویېږي او هغه کټ چې ده ورې پخپله صفا کېږي. تاسو ته په ویډیو کې ښیم، دې ته یوه د ګاز ډبه ښودل سوې ده، تاسو ته ښکارېږي. او د دې ماشین جوړښت په دې طریقه سره ده. دا کټان ټول راخیستل کېږي، دا ماشین څو اندازه ده، په دې اندازه باندې کټان ورته رالیدل کېږي. نو ډېر پرات سره که هر څومره کټان ټول په یو وار باندې له دا سامان څخه پاک سي او کټ ځان ته صفا ووځي. په ویډیو کې راځي دوستانو، ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه یې وګورئ. له دې سیګانو څخه بیا دوی سره زر باسي. دا د یو دانه یو ځل یې دغه ماشین له کټانو څخه ډک کړلو او دا کټان یې پاک کړلو. تاسو ته ښکارېږي کټان ټول صفا دي او یو شی نسته، یعنې سیګان شیان چې کوم ول هغه ټول ځینې توی سوي دي. دا سیګان دي ټول دلته پراته دي، دا ټول سیګان ځینې توی سولو او دا کټ چې ده دا کټ صفا پاتې سول. دا وګوره دا کټ موږ داسې نه سو صفا کولی. نو دا ډېر ښه ماشین ده، یوه خوله لري چې دا شیان ټول ځینې توی سي او چارطرفه سرې لري، غارونه یې ورکړي چې دا پرزه ځینې ولوېږي کته، او دننه د اور سیستم کې لګولی ده چې دننه اور کې بلیږي. نو دوستانو که مې ویډیو خوښه سوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. الله مې مل شه.